زمونږ ډېر کریم مهربان رب دی. ګوره هر ټیم چې واپس شي د هغه دروازه کولاوي. ډېر کریم رب دی، ډېر مهربان رب دی. زما ستا په توبې باندې سخت خوشحالېږي، ډېر زیات خوشحالېږي. او د خپل در نه ګوره څوک نه شړي. ګوره نه شړي، څوک نه شړي. هغه حدیث تاسو ته معلوم دی که نه؟ یو سړی په بني اسرائیلو کې څو قتلونه یې کړي؟ یو کم سل یې کړي که نه؟ یو کم سل قتلونه یې کړي. بیا الله په یو پیر پسې هغه پیر ته ویې زما توبه به الله قبوله کړي. نو د پیران اکثر جاهلان دي که نه، علم خو سره نه. نو هغه پیر ورته ویلي زه مړه یو کم سل کسان دي وجلي، ته به توبو پسې ګرځي. هغه غوسه شو، هغه پیر یې مړ کړو. څو شو؟ سل کسان شو. بیا د یو عالم سره ملاقات شو، وی الله به زما توبه قبوله کړي. هغه ولې نه قبلوي؟ خو ته داسې کار وکړه چې د خپل کلی بدل کا، د خپل علاقه بدله کا. د توبې په دې کې هم ډېر اثر یې ګورې چې ته د بدو خلکو په منځ کې اوسېږي، توبه نه شي ویستی. نو هغه روان شو د نیکانو خلکو کلي ته. هغه ورته یو کلی وښود عالم. دغه کلي ته روانو په منځ کې مړ شو. کلي ته روانو په منځ کې مړ شو. ملائک د رحمت او ملائک د عذاب ټول رالو. د هغوی جګړه شو. حدیث کې راځي وی د عذاب ملائک چې کوم وو هغوی وی چې نه نه دی خو دغه کلي ته ډېر نږدې دی، د کوم نه چې راوتی دی. د رحمت ملائک وی نه نه دی خو یې هغه کلي ته نږدې دی کوم ته چې روان دی. دوی دقه خبرې کولې. رب العالمین دومره مهربانه دی. ګوره د هغه مهرباني یې بیانوله. وی الله دقه ټیم کې د ځمکې ته ووایي د کمې ته چې روان ور نږدې شوي، وی هغه را نږدې شوه. او دا کمې نه چې راوتې وه الله هغې ته ووایي ان تباعدي، لرې شه. هغه لرې شوه. په اخره کې ملایک ووایي راشه را ځمکه به ناب کړو. وی صحیح ده ناب یې کړو. چې ناب یې کړه، چې ناب یې کړه نو هغې ته نږدې و کمې ته چې روان و. رب العالمین وبخو جنت ته لاړو. ډېر مهربانه رب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته تللی وم، یو سړی مې ولیدو په دې جنت کې تو راتو ګرځېدو، چې تپوس مې وکړو چې دا سړی جنت ته څنګه تللی دی. وی هغه دې د لاسه تللی و چې دی په یو لار باندې تېرېدو، په یو لار باندې، او د ونې یو خاخ، یو شاخ، هغه یو څانګه هغه په دې لاره باندې راغلی و، دا خلک یې تنګول. نو دې سړي سوچ وکړو چې راشه دا کټ کړه چې د الله دې بندګانو ته اسانتیا پیدا شي. نو هغه څانګه یې د هغه ځینه پرې کړه. وی الله دغه کار دومره خوښ شو چې ویې بخو. داسې مهربانه رب دی. په معمولي څه زمونږ نه راضي کېږي، خو موږ هغه معمولي څه هم نه کوو که نه. نو الله ته به واپسي وکړو انشاءالله. یو نوی ژوند به شروع کړو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي د نوي ژوند د شروع کولو. او موږ چې مخکې څه کړي دي الله دې راته هغه ټول معاف کړي.